ملګري ملتونه ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وایي د ځانګړي استازي ټاکلو موضوع تر جدي بحث لاندې ده. د ملګرو ملتونو له مشر څخه غوښتل شوي چې ځانګړی استازی وټاکي. دا بهیر روان دی. دلته کلونه تجربې ماته ښودلې چې نه باید یو مهالویش مشخص کړم، خو پوهیږم چې د موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي او په بیړه او هر څومره ژر چې وکولای شو یو شخص معرفي کړو دا کار به وکړو. د دوحې په غونډه کې هم چې تیر اونۍ وشوه یو بحث د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکل وو. د طالبانو حکومت د نوي استازي ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی، خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په ډسمبر کې د طالبانو د حکومت سره تعامل د څرنګوالي په اړه هغه پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړه چې پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی وو. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د امریکا غږ سره په مرکه کې د نوي ځانګړي استازي پر کار شک وښود. فکر کوم د ملګرو ملتونو هر استازی به په نیویارک کې د خپلو سیاسي مشرانو د ضعف له کبله په کمزوري دریځ کې وي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. له دې غونډې وروسته د امنیت شورا په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو له لارې ممکن ده چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي. د امنیت شورا په افغانستان کې له نجونو او ښځو سره طالبانو سیستماتیک تبعیض غندلې او ترڅنګ یې د ټولو هغو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې نجونې او ښځې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت او د بیان له ازادۍ راګرځوي. د افغان میرمنو تاریخ د خوځښت په نوم غورځنګ وایي طالبان د افغانستان نامشروع حاکمان دي او نړیوال دي د طالبانو سره د مذاکراتو پر ځای هغوی محاکمه کړي. با گذشت هر روز از استحکام پایه‌های حکومتشان در سایه حمایت‌های خارجی به اطمینان بیشتری دست می‌یابند و به طبع فرامین بیشتری در راستای محدودسازی شهروندان به ویژه زنان صادر کرده و حلقه زندگی را تنگتر می‌سازد. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن د سهشنبې په ورځ د فبرورۍ په 28مه د افغان میرمنو د ځواکمنېدو او انعطاف منلو په نوم د دغه وزارت او د امریکا د باستون پوهنتون په ګډ نوښت غونډې ته وینا وکړي. دغه نوښت هدف افغان میرمنو او نجونو ته د زده کړو، کار او تشبث په برخو کې د لاسرسي ملاتړ ښودل شوی دی. وحید فیضي، د امریکا غږ.